السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. مایک پامپیو افغانستان ته مسافر نه هیله کوونکی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې افغانستان ته سفر نه هیله کوونکی و او ناکامه بیرته افغانستان ته راستون شو. د معلوماتو ور مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و د خپل سفر پر مهال هڅه وکړه چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي کړکېچ حل کړي خو ناکامه شو او بیرته ناکام امریکا ته ستون شو. دا یادونه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څو ورځې مخکې کابل ته راغلی و چې لومړی له ولسمشر غني او بیا یې له عبدالله سره ولیدل او له هغه وروسته یې له دواړو سره ګډ یو ساعته ناسته هم ترسره کړه. مایک پامپیو هڅه وکړه چې د دواړو ترمنځ سیاسي کړکېچ حل کړي او یو ګډ حکومت جوړ کړي. هغه دواړه لوري دې ته وهڅول چې ټول شموله حکومت یې جوړ کړي. یو ورځ وروسته ولسمشر غني ملت ته په خپله وینا کې ویل چې له عبدالله سره د مذاکرات وکړل او هغه ته یې د سولې په برخه کې د واک ورکولو او د هغه د ټیم ملګرو ته یې په کابینه کې د برخې ورکولو وړاندیز وکړ. خو د هغه په وینا چې عبدالله غوښتل په اساسي قانون کې تعدیل راولم چې دا زما واک نه دی. نن یو ځل بیا عبدالله د افغانستان له سیاسي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده که دوی د سیاسي کړکېچ د ختمولو لپاره میدان ته شي نو په 10 ورځو کې به دا کړکېچ پای ته ورسوي. هغه ویل چې اوس هم غواړي چې د خبرو له لارې د کړکېچ پای ته ورسوي. هغه همدارس په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې مبارزه یې د ځان لپاره نه ده روانه کړې بلکې د افغانستان د ولسواکۍ د بقا لپاره مبارزه کوي. ګران ملګرو پښتو شو چینل سره پاتې شئ زموږ ته ځان نوي او دقیق خبرونه واورئ.